سلامونه. افغان زه یم. نن تاسو ته د خط د زده کړې د درېیمې برخې په باره کې معلومات درکوم. هیله ده تاسو به پر تیرو درسونو ډېر تمرین کړی وي او کومې طریقې چې ما یې په اړه معلومات درکړي وه هغه به مو عملي کړي وي. د خط یا د خطاطۍ د زده کړې پر درېیمه برخه باندې عملاً کار شروع کوو. په تیره برخه کې موږ د الف، ب، دال، ر، جیم او داسې نور الفاظ زده کړل. اوس وروسته الفاظ زده کوو. په تیره برخه کې موږ د الف، ب او ب ته ورته کوم الفاظ چې ت، س، ټ او دا ټول شکل یې سره یو شی دی. دال، ر، ح، په تیره برخه کې موږ د دې الفاظو د لیکلو طریقه زده کړه. اوس تر دې وروسته د سین، صاد، ط او عین الفاظو لیکل زده کوو. سین اول داسې لیکو چې قلم دلته ږدو، د سین اول حرکت داسې دی چې دلته قلم ږدو، پر دې ځای باندې فشار راولو، وروسته قلم سست نیسو چې لوړ حرکت وکړو، چې وروسته بیا پر دې ځای باندې بیا فشار راولو، دلته فشار نه راولو، داسې جوړ. یو واره بیا لیکم. یو بل سین داسې هم لیکای شو چې یعنې د سین پر دغه ځای باندې فشار راوستل شوی دی، پر دې ځای باندې فشار راوستل شوی دی او دلته قلم سست نیول شوی دی چې دا ځای باریک راځي. بیا اوس سواد لیکو. اول حرکت په سست قلم په نیم قلم، اول حرکت په نیم قلم، وروسته داسې په دې ځای باندې فشار راولو، بیا داسې لیکو. دا سواد شو. اوس طوا لیکو. د طوا او د سواد نیمه برخه سره برابره ده. مثلا طوا او سوادي تر دې ځای پورې یو ډول دي. وروسته بیا داسې لیکل شي.
اوس عین لیکو. د عین د لیکلو طریقه داسې ده چې تر کرسي لږ لوړ داسې لیکه لیکو، بیا داسې په پوره قلم، دا ځای په باریک قلم. یو وار بیا لیکم. یعنی که موږ چې دلته داسې یو لیکه کش کړو او بله لیکه په دې ځای کې، طریقه یې د لیکلو باید داسې که چیرې دا ځای باید د یوه ټکي په اندازه تیري. دا ځای هم د یوه ټکي په اندازه. اوس فې لیکو. اول حرکت داسې په پوره قلم داسې، وروسته پر دې ځای فشار راولو، نور حرکت د بې ته ورته دی. یو وار بیا لیکم داسې. اوس د قاف د لیکلو طریقه کوو. اول حرکت د فې په ډول په پوره قلم در کرسي پورې، قاف یو بل حرکت، قاف داسې هم لیکای شو. بل کاپ اول حرکت تر کرسي پورې، وروسته یو وار بیا لیکم. د دې ځای څخه په سوست قلم د کاف دغه ځای د بې ته ورته دی، لکه بې چې موږ لیکو دا بې ده، یوازې دغه ځای فرق سره لري. بیا کاپ لیکم. یو بل کاپ هم په پښتو کې کارول کیږي چې داسې الف سیده دی، دا لږ مایل دی. دا کشوکی نه لري. کاپ بیا لیکم. دا بل ډول کاپ. ما په تیره برخه کې هم یادونه کړې وه، اوس یو وار بیا تکراروم چې نه یوازې د خط په لیکلو بلکې په هره برخه کې ډېر تمرین سړی هدف ته رسوي. هیله د افغان ری چینل سبسکرایب کړئ تر څو له تعلیمي پروګرامونو څخه برخمن شئ.